په ډکو بازارونو کې یو زنانه محفوظه پاتې نشي. په ډکو بازارونو کې زنانه محفوظه پاتې نشي. یو زنانه غریبه په کور کې ناسته ده، په کور کې ناسته ده، په پرده کې ناسته ده، دیوال نه اخوا ناسته ده، په هغې پسې زموږ په معاشره کې خبرې کېږي دا ښه نه ده او دا داسې ده او دا داسې ده او دا ده. دې ته وایي که نه د ایمان کمزورتیا. نور ایمان کمزورتیا څه ده؟ داسې معاشره زموږ په کار ده چې یو زنانه په لار رواني او داسې څوک نه وي چې هغې ته په غلط نظر ګوري. داسې معاشره په کار ده. او داسې نن سبا باد چې کوي انګریزانو چې زنانه له کوم عزت ورکړی، زه حیران شوم چې سړی خپل هغه دین پرېږدي چې هغې کې زنانه له څومره عزت ورکړی شوی ده. د هغوی د معاشري صفت کې ته هلته لاړ شي، هلته د زنانه مثال داسې دی لکه د سپي او د پیشو. بلکې د سپي قدر ته د سپي قدر ته ډېر دی. سپی خو سپی دی هلته، او زنانه هلته مثال یې د دغه دی د سامان دی. لکه تا واغستو په پیسو چې څو پورې دې په کار کېږي صحیح دی، چې کله کار نه کېږي بیا ګزار کړه. مخکې ورځو کې ډېره مخکینۍ خبره ده، په دې اخبار کې د یو فوټبالي په باره کې ورکړي، ډېر مشهور کس دی فوټبال کې، ډېر مشهور کس دی په فوټبال کې. دې فتنې نه الله موږ بچ کړي ډېر وخت پورې، خو بیا سټارټه شوه. نو الحمدلله د اوسه پورې دا کیسه ختمه شوې وه، خو بیا سټارټه شوه. ده څه ووایو؟ نو هغه ډېر مشهور کس دی دې فوټبال کې. نو هغه د هغه واده دی، او دا ډمان او دا کلاړیان دوی چې ټوخی هم وکړي که نه، نو هغه هم په اخبارونو کې چې چلېږي زموږ خلک یې ګوري ټوخی کړی، امت دې هلته رسېدلی. نو د هغه واده دی، تفصیل سې لیکلی لاندې چې د ده دوه بچي شتي، یو زنانه نه د هغې سره مینه محبت و، د هغې نه دوه بچي پیدا شوي دي. اوس 2 کاله بعد دوی اراده کړې ده چې واده وکړي. واده اوس کوي، 2 کاله شوي دي، بچي هم 2 شوي دي، خو واده وروسته دی. د دې معاشرې بعض خلک صفت کوي، یاره معاشره به د هغوی مني. 2 کاله دا 2 کاله څه د زنا وه، به پکې 2 بچي هم پیدا شي. اوس خبره دغه ته وړي ده، واده ته. ښه ولې دا 2 کاله تاسو څه کول د دې خلکو نه چې ته پوه شئ؟ لکه یو کس د جنۍ سره کال لینډ دی، 2 کاله لینډ دی، 2 کال تاسو څه کوئ؟ موږ کوشش کوو چې یو بل وپېژنو. یعنې 2 کاله دوی د څه کوشش کوو چې یو بل وپېژني. نو 2 کاله بعد دوی دې فیصلې ته ورسېدي چې او موږ د یو بل برابر یو. 2 کاله خو صرف په پېژنګلو کې لګي. نو شکر وباسئ چې الله موږ ته دا ښکلې عقیده ده، منهج د اسلام راکړی.